د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. پام وکړئ دې مهال تازه او مهم خبر ته. ختیځ کې د خالد بن ولید خپل اردو په یوه خبرپاڼه کې وایي پر کابل د پاکستان د هوایي برید د غچ اخیستلو په موخه یې په ننګرهار او کونړ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په څیرمه د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. په ورته مهال کې د پکتیا په ځاځي ولسوالۍ کې هم سرچینو د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې خبر ورکړی دی. Allah Akbar!